بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن موږ او تاسې د فوټوشاپ پنځم درس ته. راځو په دغه درس کې موږ او تاسې بیا هم په ټولز باندې کار کوو. د تیر په شان باندې تیر درس کې موږ او تاسو په ټولز کار کړی او لا هم د فوټوشاپ ټولز کې لګیا یو او کار ورباندې کوو. نو راځو یو تصویر خلاصوو. تیر درس موږ او تاسې تر کلون سټامپ ټول او پارټنر سټامپ ټول پورې ویلو. د نن درس په موږ او تاسې eraser ټول، بیکګراوند eraser ټول، میجیک eraser ټول، د دې ترڅنګ بلر، شارپن او سمج او همدارنګه دوج، برن او سپونج ټول وي. نو خدای دې وکړي چې د درس تر اخره پورې راسره پاتې شئ او د دغه درس څخه هم یو څه زده کړئ. لومړی راځم زه یو تصویر له ځان سره خلاصوم. د مثال په شکل باندې دغه یو تصویر ده. که ماته یو څوک ووایي چې دغه تصویر راته پاک کړه، نو زه راځم په اسانۍ سره eraser ټول اخلم او دا تصویر په دې شکل ورته پاکوم. نو تاسې وینئ چې تصویر په مکمل ډول باندې پاک شو. د دې ترڅنګ یو بل ټولز موږ تاسې لرو، بیکګراوند eraser ټول. که مثلا تاسو ته یو څوک ووایي چې دغه بیکګراوند راته پاک کړه، نو تاسې راځئ دا بیکګراوند څنګه پاکوئ. لومړی یو کلیک کوئ، یعنې رنګ یو رنګ تاسې نیسئ. کله چې مو رنګ واخیسته، یو رنګ مو ونیو، نو په دې شکل تاسې کولی شئ بیکګراوند په ډېره اسانۍ سره پاک کړئ. یو بله لاره هم لري. میجیک eraser ټول څه کار کوي؟ غواړئ چې په یو کلیک سره دا بیکګراوند پاک کړئ، کولی شئ چې پاک یې کړئ. څومره اسانه ده، په یو کلیک سره مکمل بیکګراوند پاکولی شئ. یو بله لاره هم لري چې دا به یو اضافي لار وي چې زه به یې تاسو ته وښیم انشاءالله. لومړی راځئ دلته له لاک نه، دا اوس تاسو وینئ چې لاک ته دا لیر له لاک نه باسئ. راځئ دلته ریموو بیکګراوند باندې کلیک کوئ. دا په اتومات ډول باندې بیکګراوند ختموي. تاسې وینئ چې بیکګراوند یې ډېر طبیعي ختم کړو. نو دا انشاءالله دا تاسو سره بهترینه کار کوي. که دو څخه مو کار نه اخیسته، نو له دغه څخه په اسانۍ سره تاسو کولی شئ کار واخلئ. د دې ترڅنګ بل موږ او تاسې سره بلر ټول ده. بلر څه کار کوي؟ مثلا زه راځم دغه تصویر ته یو تصویر زه رااخلم چې واضحه درته معلومه شي. مثلا دغه یو تصویر دی، یو څوک راته وایي چې دا راته بلر کړه په دغه شکل یو څه خیره دې سي. نو داسې کولی شئ په دې شکل باندې خیره کړئ، بلر یې کړئ، دې څخه سټرینګ هم ور زیاتولی شئ. هغه نو تاسې پورې اړه لري. یوازې زه درته په مثال کې واضح کوم. بل چې دا شارپن ده، مثلا بیرته ورته وایي چې پاک دې شي، نو کولی شئ په دې شکل یې پاک کړئ بیرته. او همدارنګه سمج ټول ده. سمج ټول ورته وایي چې مثلا په دغه شکل د سمج شي. دغه موږ تاسې په تیر درس کې هم استعمال کړی. لکه دا موږ تاسې زیاتره هغه سورم یو ډول پیکش کو، هغې کې ډېر زیات استعمالیږي په هغه ځایونو کې چې مثلا سایه پیکش کې یا خوا دېخوا، نو کولی شئ په هغه ځای کې هم استعمال کړئ او په هر ځای کې چې تاسې ورته ضرورت لرئ کولی شئ استعمال یې کړئ. د دې ترڅنګ دوج ده. دوج څه کار کوي؟ مثلا ورته وایي چې دغه څېره ده لږ یې راته صافه کړه، نو کولی شئ په دې شکل د دوج سره دغه څېره په ډېره اسانۍ سره پاکه کړئ. فوټوشاپ ډېرې ځانګړتیاوې لري، ډېر پرمختللې بڼه لري، او که تاسې د فوټوشاپ سره په پوره ډول اشنا یاستئ، انشاءالله چې تاسې به په ډېرې اسانۍ سره خپل ځان ته بهترینه کاروبار هم برابر کړئ. برن ټول ده. برن ټول څه کار کوي؟ ورته وایي چې بیرته دې په دغه شکل که ډېر دې سپین کړی وي یو تصویر، نو په دې شکل کولی شئ چې ځینې سایې بیرته تحریک هم کړئ او یا مکمل بیرته یې هغه پخواني حالت ته راوړئ. سپانج ټول ده. سپانج ټول څه کار کوي؟ مثلا ورته وایي چې سیاه او سفید دې شي، یعنې تور او سپین. په دې شکل باندې کولی شئ سپانج ټول هم استعمال کړئ. نو دغه و د موږ او تاسې د نن ورځې درس. خدای تعالی دې وکړي چې یو څه به مو ترې زده کړي وي. په دغه شکل باندې به موږ د روان درس کې انشاءالله په دغه بخشونو باندې کار کوو، ټکسټ باندې او همدارنګه شپس او د زوم او زومین او زوم اوټ او دا نورې برخې چې کومې پاتې دي په دې باندې به هم کار کوو. د اوس لپاره ښه وخت. په خدای مو سپارم.